السلام علیکم ملګرو. سبا د افغانستان د دوه ټیمونو میچونه دي. د انډر 19 ټیم میچ دی، د فرست ټیم میچ دی. د انډر 19 ټیم میچ چې کوم دی هغه د ساوث افریقا سره د افغانستان اولنی میچ پیل دی. د افغانستان د فرست ټیم میچ چې کوم دی هغه په 8:30 بجې شروع کیږي، پاکستان وخت مطابق 9 بجې شروع کیږي. او د افغانستان انډر 19 ټیم میچ چې کوم دی هغه د افغانستان وخت مطابق 2:30 بجې شروع کیږي، پاکستان وخت مطابق 1 بجې شروع کیږي. د ساوث افریقا سره سبا میچ دی. افغانستان او د یو اے ترمنځ چې دویم T20 میچ دی، د هغې لپاره د سره زه خپل یو لوبغاړي شریکوم. او بعضې داسې لوبغاړي چې هغه بینچ باندې کینول پکار نه دي، هغه هلته په کورسو کې کینول پکار نه دي. هغه چې کله سیریز کې واخلي نو بیا اخیستل پکار دي، لکه صدیق اتل شو، سلیم ساپی شو، درویش رسولي شو. دې لکه ته موقع ورکول پکار دي، ځکه چې دوبۍ ټیم ته موږ وګورو، افغانستان ټیم ته موږ وګورو. د افغانستان ټیم د دوبۍ په ټیم باندې، د یو اے په ټیم باندې الریډي مضبوط دی. نو دغه نوي هلکانو ته دغه نوي ځوانانو ته پکې موقع ورکول پکار دي چې یاره دویم څه زده کړي، د نوي ټیمونو سره ولوبېږي، د دې نوي ټیمونو سره په خلاف باندې دا هلکان واخیستل شي او د دې هلکانو دلته پریکټس وشي او یو څه زده کړي. زه سره د خپل خوښې یو لوبغاړي شریکوم چې کوم لوبغاړي اخیستل پکار دي. تاسو هم سره خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ چې کوم بدلون پکار دی سباني میچ کې، کوم بدلون پکې پکار نه دی. زما خوښې یو لوبغاړي سره شریکوم. ابراهیم ځدران خو اسیم کیپټن دی او بهترین پرفارم کوي په اوپننګ کې. رحمان الله ګربز تیر میچ کې صحیح کړی و، بهترین پرفارم شروع کړی و. درویش رسولي پکې واخلي په دې میچ کې، صدیق اتل واخلي او حضرت الله زازی کې هغه آوټ اف فورم دی. یو میچ کې ولا چانس ورکو. صدیق اتل هم دغه افغانستان د ټیم برخه ده چې هغه باید واخیستل شي. محمد اسحاق وکټ کیپر بیټسمن دی، دته هم مخور کول پکار دي چې دغه هلک ته مخور کول شي. د ښه فایده به دې لکانو ته میلاو شي چې دلته دا لکان ولوبېږي. عظمت الله عمرزی، محمد نبي، کریم جنت خو اسیم تیر میچ کې مو دې میچ کې پکار دی. ینګ دی چې د هلک بار بار په میچونو کې ټرای شي او یو ډېر ښه بیټینګ هم کوي او بالینګ هم کوي. قیس احمد، نوین الحق او محمد سلیم باید دا واخیستل شي. د فضل حق فاروقي په ځای باندې محمد سلیم واخیستل شي. دغه میچ په افغانستان په وخت باندې سبا 8:30 بجې شروع کیږي، د پاکستان په وخت 9 بجې شروع کیږي. تاسو هم راسره خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ چې کوم بدلون پکې پکار دی. زما د خوښې دغه یولس لوبغاړي چې ذاتي په ځای باندې صدیق اتل واخیستل شي، فضل حق په ځای باندې سلیم ساپی واخیستل شي، نجیب ځدران په ځای باندې درویش رسولي واخیستل شي، کریم جنت پکې واخیستل شي، محمد اسحاق وکټ کیپر بیټسمن دی. زه هم اسیم په سکواډ کې اخیستی. دوبۍ ټیم کمزوری ټیم دی، د هغې خلاف به انشاءالله دغه هلکان پرفارم وکړي. د دې ټیمونو خلاف به دغه هلکان جوړېږي. د تکړه ټیمونو خلاف خو اسیم بیا سینیر لوبغاړي اخلي. سلیم ساپی به چک شي، صدیق اتل به دلته چک شي، دلته به درویش رسولي چک شي. ښه پلیران دي، نو دغه هلکانو ته موقع ورکول پکار دي. نو تاسو هم راسره خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ چې ستاسو په ذهن باندې کوم بدلون پکې پکار دی، کوم پکې پکار نه دی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ. الله په امان.